د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه مې قبول کوئ. امید لرم چې روغ او جوړ به یې. دوستانو نن در سره یو ډیر عجیبه معلومات شریکوم چې یو داسې قبیله چې هغوی خپلې خور سره واده کول او یا بدکاري کوي خپلې مذهبي فریضه ګڼي. دغه قبیله کوم ځای کې ده؟ د دغې قبیلې په باره کې در سره ټول معلومات شریکوم او د هغو ښځې خبرې در سره هم شریکوم چې خپلو وروڼو سره یې واده کړی دی. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو. دغه قبیله د هندوستان په یوه سیمه کې اوسیږي او وایي چې موږ په خپلو کې خویندې وروڼه ځکه واده کوو چې زموږ جایداد تقسیم نشي. یعنی دوی وایي که موږ چېرته د پردي قبیلې جینۍ یا هلک سره واده وکړو او زموږ د پلار نیکه جایداد به تقسیم شي او د نورو خلکو لاسونو ته به ورشي. په دې کې یو جینۍ چې رجوع نوم یې دی او خپلو څلورو وروڼو سره یې واده کړی دی وایي چې زه ډیره خوشحاله یم. وایي چې زما یو زوی هم دی او زما ټول وروڼه چې زما نه مشران دي ټول را سره مینه کوي او هر یو وایي چې دا زما خپل زوی دی. هغه وایي چې دا زموږ مذهبي او کلتوري یوه فریضه ده چې په خپل منځ کې ودونه کوو او موږ ته په دې هیڅ شرم نه محسوسیږي بلکې دا موږ ته یو ښه کار ښکاري. او وایي چې خپل پلار نیکه جایداد په خپلو لاسونو کې وساتو. ملګرو دا یوازینۍ دا قبیله نه ده بلکې نورو هم داسې قبیلې شته چې هغوی دغه ناروا عمل ته د یو ښه مذهبي یو فریضې نوم ورکوي خو دوی چې مسلمانان نه دي کیدای شي چې د دوی په مذهبي فریضه کې همدغسې خبره وي خو دا یو ډیر غلط کار دی ځکه چې رور او خور داسې مقدسه رشته ده چې داسې غلط عمل په باره کې سوچ هم څوک نشي کولی. دوستانو دا و د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کړو. ویډیو در سره لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتل او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.